اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو فیض الافیض او رګزی یم د خپلې پاڼې د پښتو خدمت نه در سره مخاطب یم. ملګرو نن ډېر د افسوس سره دا خبره درته کوم چې نه د ما او رګزي قوم نه مشر شته او نه کشر شته، او نه د ما د رګزي قوم چا تپوس وکړ او نه د چوک تپوس شته. زه د سنیټر او رګزیب نه، د MNA جواد حسین نه، د MPA غزن جمال ته دا سوال کوم چې په خپل قوم باندې لږ رحم وکړو. هغه ورځ رايده کوم چې د وټونو دوران کې تاسو په کومې طریقې سره په کشر او په مشر، په غریب او په سړی او په سپي په څنګه سره مونږ تاسو ورته کولو. نن کته MPA کته MNA کته سنیټر د دې عوام د لاسه ته جوړ شوی. دا ورځ ته رانګي زه تاسو ته سوال کوم، دا وګوره د ما د وطن حال ته لګ وګوره، دا د شیخانو هغه ګزدرې علاقه وګوره. زه تاسو نه د یونیورسيټي مطالبه نه کوم، زه تاسو نه د ایرپورټ مطالبه نه کوم، زه تاسو ته هم سماته د یو کاچا فرش واچولی شي. نه ما د قوم پیغلو ته، نه ما د قوم سپینګیرو ته، نه وګوره څومره تکلیف دی. نو زه تاسو ته سوال کوم، تاسو ته یو درخواست کوم چې په خپل قوم باندې لږ رحم وکړو. زه نن رګزي قوم ته سوال کوم چې لږ ځان را بیدار کا کني نور به ورک شي. او ټولو ته په هغې کې د یو میسج ورکوم چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړی شي. زه چانه د شیر او د لایک او د کمنټ هیڅ تمام نه کوم، خو دا زه نن خپل رګزي قوم دپاره دا ټولو ته سوال کوم چې دا ویډیو دومره شیر کړو چې دا د MNA د MPA تر غوږه ورسېږي. دا نن خبر شي چې رګزي قوم نن څومره په تکلیف کې دی.